Jungle. السلام علیکم زیم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. ټولو اول سر خبرونه. د نوي پارلیماني کال په شروع باندې صدر عارف علوي د پارلیمنت شریک اجلاس ته وینا وکړه. د پارلیمنت شریک اجلاس ته د صدر د وینا په دوران کې اپوزیشن جماعتونو جدا جدا احتجاج وکړ. د خیبر پختونخوا د صحت سہولت پروګرام په معاهده باندې د وزیر اعظم او صدر په موجودګۍ کې دستخط وشو. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. آرمی چیف جنرال قمر باجوا د اردن د سفیر سره ملاقات وکړ. د سعودي عربو سفیر د ساينس او ټکنالوژي د وفاقي وزیر فواد چودري سره ملاقات وکړ. د لبنان سفیر د جماعت اسلامي د مرکزی امیر سېنیټر سراج الحق سره ملاقات وکړ. معروف او مقبول پارلیمنټیرین د نیشنل پارټي بلوچستان مرکزی مشر اصل بزنجو حق ورسید. او اوس د دې خبرونو تفصیل. د نوي پارلیماني کال په شروع باندې صدر پاکستان عارف علوي د پارلیمنت مشترکه اجلاس ته وینا وکړه. صدر پاکستان عارف علوي په خپل وینا کې وی چې د کرپشن د خاتمې لپاره تمام سرکاري ادارې په یو صف باندې موجود دي. د زیاته کړه که چرته وبا نه وی راغلی نو د پاکستان معیشت تبا سلور سپوږمۍ لګېدلې وي. دا وبا خلاف د حکومت حکمت عملی کارګره ثابت شوه. بلې خواته د پارلیمنت اجلاس ته د صدر د وینا په وخت باندې د اپوزیشن جماعتونو زبردست احتجاج وکړ، ناربازي وکړه او د اجلاس نه واک آوټ وکړ. پارلیمنت ته د صدر د وینا په دوران کې د اپوزیشن جماعتونو د احتجاج په وخت باندې تقسیم شو. اپوزیشن جماعتونو جدا جدا احتجاج وکړ او جدا جدا میډیا ته بریفینګ ورکړ. د خیبر پختونخوا حکومت د صحت سہولت د پروګرام په معاهده باندې د وزیر اعظم او وزیر اعلی په موجودګۍ کې دستخط وکړ. د دې پروګرام در لاندې به هر خاندان ته په شناختي کارت باندې د 10 لک روپو پورې په کال کې د علاج سہولت ورکول کیږي. د صحت سہولت د دې پروګرام نه به شناختی کارت لرونکي هر خاندان پیدا اوچتولی شي. وزیر اعظم عمران خان د قومی تعاون کونسل برای هاوسنگ تعمیرات او ترقیات د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ.
په اجلاس کې د هاوسنګ تعمیرات او ترقیات په حواله باندې اهمې فیصلې وشوې. وزیر اعظم په دې سلسله کې اهم هدایات جاری کړه. د پاک فوج د سپه سالار جنرال قمر باجوا سره د اردن سفیر ملاقات وکړو. په دې ملاقات کې په دو طرفه تعلقاتو او په خطه کې د امن په حواله باندې خبرې اترې وشوې. دا سعودي عرب سفیر د ساينس او ټیکنالوژي د وفاقي وزیر فواد چودھری سره ملاقات وکړو. په دې ملاقات کې په دو طرفه تعلقاتو او په خطه کې په درپیش حالاتو باندې خبرې اترې وشوې. د لبنان سفیر د جماعت اسلامي د مرکزی امیر سینیټر سراج الحق سره ملاقات وکړو. په دې ملاقات کې په مختلفو امورو باندې تفصیلی خبرې اترې وشوې. دا ملاقات په خوشګوار ماحول کې سر ته ورسېده. د پاکستان پارلیمنت د یو ښه پارلیمنټیرین نه محروم شو. د بلوچستان د نېشنل پارټۍ مرکزی مشر اصیل بیزنجو حق ورسېده. خدای بخښلی اصیل بیزنجو یو وقتګو پارلیمنټیرین و. د جمهوریت د بقا او استحکام دپاره به د خدمات تر ډیر وخته پورې یاد لرلی شي. اصیل بیزنجو یو جمهوری مبارز و. د جمهوریت د پاره د مبارزې د تاریخ حصہ جوړه شوې ده. د پاکستان په پارلیمانی تاریخ کې او په خصوصي توګه په بلوچستان کې به د خدای بخښلي اصیل بیزنجو کمې تر مودو محسوسولی شي. الله پاک دې جمهوری مبارز ته په جنت الفردوس کې ځای ورکړي. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فن ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټنه باندې ګوته کېږدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.